له بدخشان ولایت زر افغان عسکر او پاڅونوال تاجکستان ته اوښتي. یوې باوري امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یاد شي سلام وطندار ته ویلي دي چې د بدخشان ښاري بزرګ یوان شکاشم بهارک او خواهان ولسوالۍ ټول پولساتو ځواکونو تاجکستان ته شاته کړی دی. د سرچینې په وینا په یادې سیمې کې د ټولو پولساتو ځواکونو پوستې طالبان ته پاتې شوي. سرچینه زیاتوي له 300 ډېرو پولساتو ځواکونو له سلګونو ولسي پاڅونوال سره یو ځای تاجکستان ته شاته کړي او دا هیواد ورته خوراکي توکي او د اوسېدو لومړني امکانات برابر کړي دي. سرچینه وايي ټاکل شوي ځواکونه تاجکستان پلازمینې دوشنبې او له هغه ځایه کابل ته راولېږدول شي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجي نظري هم وایي چې د یادو ولسوالۍ ټول پولساتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي. نظري زیاتوي چې یو شمېر ولسي پاڅونوال هم تاجکستان ته تللي خو په وینا یې کره شمېر نه لري. هغه د بدخشان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي په وروستۍ 2 ورځو کې دغه ولایت ځینې ولسوالۍ طالبانو لاسته ورغلي. موږ غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د محلي او د 219 پامیر قلو اردو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو له پرلپسې هڅو سره ونه توانېدو. بلخوا د تاجکستان دولتي اژانس خاور نن د دغه هیواد ملي امنیت کمیټې د پولساتو ځواکونو د رسنۍ مرکز له قبله راپور ورکړی دی چې په خواهان شګي نسی مایمي شغنان او شکاشم ولسوالیو چې د تاجکستان سره 910 کیلومتره ګډه پوله لري د شوي بریدونو له امله 1030 افغان ځواکونه دغه هیواد ته شاته کړی دی. د تاجکستان خاور اژانس راپور ورکوي چې یادې ولسوالۍ طالبان ته په لاس ورغلي خو محلي سرچینې وایي چې مایمي درواز نورې ولسوالۍ تر اوسه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په کندوز کې د شیرخان بندر له نیول کېدو وروسته له 100 ډېرو پولساتو ځواکونو تاجکستان ته شاته کړی او د تاجکستان دولت یاد ځواکونه له دوشنبې څخه کابل ته ورولېږدول.